شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. کله چې نور اونغختلی شي او کله چې ستوري خوار شي او کله چې غرونه روان کړي شي او کله چې د لسو میاشتو بلار به اوخي په خپل حال پرې خو دي شي او کله چې ځنګلي زناور یو ځای ته راجمع کړي شي او کله چې دریابونه لمبه کړي شي او کله چې روحونه د بدنونو سره یو ځای کړي شي او کله چې د ژوندۍ خخې کړي شوی جنینا تپوس کړي شي چې هغه په کومه ګناه کې وجلې شوی و او کله چې عملنامې پرانستی شي او کله چې د اسمان پرده لری کړي شي او کله چې دوزخ سره لمبه کړي شي او کله چې جنت نږدې راوستل شي په هغه وخت کې به هر سړی ته معلوم شي چې هغه د ځان سره سره وړي دي. نه زه قسم خورم په واپس کېدونکو او پټېدونکو ستورو باندې او پشپ باندې کله چې واپس شي او په سحر باندې کله چې هغه سا واخلي. دا واقعي د یو بزرگ پیغام وړونکي قول دی چې ډېر طاقت لري. د عرش والا سره د غټي مرتبه خاوند دی. هلته داغه حکم منل کیږي. هغه اعتماد والا دی او مکه والو ستاسو ملګری لیونه نه دی. هغه دغه پیغام وړونکي د اسمان پر خوانه لمن باندې لیدلې دی او هغه د غیب د علم خلکو ته رسولو په معاملې کې بخیل نه دی. نو دا د شیطان رټلی شوی قول نه دی. نو بیا تاسو کم خوا روان یې. دا خود ټول جهان والو د پاره یو نصیحت دی. پتا سو کې د هغه چا د پاره چې هغه پنه غلاره تلل غواړي او ستاسو په غوښتنه هیڅ نه کیږي تر سوچي الله رب العالمین اون غواړي.